السلام علیکم دوستانو، امید در به دې چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې به زیاتره دوستان پوښتنه کوي چې په ما کې ډیره زیاته سستی د زړه مې غواړي چې یو پروجیکټ منصوبه باندې کار شروع کړم، خو د لاس او خپونه مې کار نه کیږي. ورځ تر ورځې زه ناکامۍ طرف ته ځم، پسماندګۍ طرف ته ځم، په ژوند کې ترقي نشم کولی. ها، د دې سره داسې تړلي ځوانان هم شته چې د هغوی د بدو عادتونو د وجې نه، د بدو کارونو د وجې نه دی په ژوند کې پرمختګ نشي کولی، ناکامۍ طرف ته ځي. یاد ساتئ، زموږ معاشره د داسې خلکو نه ډکه ده. کم انسان چې سست وي، بد عادتونه وي په هغه کې، بد کارونه کوي روزمره ژوند کې، که دا بدلون دی په ځان کې په خپله رانه ولي، دا څیزونه دی د ځانه ختم نه کړي، هېڅوک هم په دې کې ستا مدد نشي کولی، همکاري د سره نشي کولی. وجه دا ده چې بد عادت ستا دی، تا ته ښه معلوم دی چې ما ته څه کول پکار دی، او ته ښه پوهېږې چې دا زما بد عادت دی، ته ولې د ختمېدلو کوشش نه کوې؟ ته ښه پوهېږې چې زه سست یم، یو کار مې زړه غواړي چې شروع یې کړم، نو په هغه ساعت یې شروع کړه، که نه سبا ته یې سله پرېږدې. دا فایټ به ته د ځان سره په خپله باندې کې، په ځان باندې به سخته تېرې، په ځان باندې به بوج راولې، ځکه چې د هر انسان کم دماغ چې دی دا په دوه حصو کې تقسیم شوي دي. یو ته وایي هیبټ برین، بل ته وایي کانسیس برین. یو د انسان ذهن دی، د 90 نه واخله د 95% پورې د انسان ذهن چې کم دی په دې کې یو عادت سیف شوی دی، یو میموري په دې کې جمع شوی ده چې روزمره انسان کم عادت وي، په هغه عادتو باندې دی ژوند تیری. سار چې دی په څه ټایم باندې پاسي، د 80 کالو شي خو دی اقا روټین روزمره ځان له چلی، نو که په دې کې دی ناکامې وي نو دی به ټول عمر ناکامې وي، ځکه چې دی 95% په عاداتو باندې خپل ژوند تیری. یعنی د چې کم دماغ دی، هغه دماغ چې د 95% چې کومه حصه ده هغه د قسمه عادت کړي ده، د ټرین کړي ده، د دې چې کوم روټین دی په هغه روټین باندې دی ژوند تیری. نو کوم خلک چې کامیاب نو هغوی ولا ښه عادت ورکړی دی، کوم خلک چې ناکامه دي هغوی ولا بد عادت ورکړی دی. نو ولې زه نه غواړم چې یاره زما چې دا کم دماغ دی چې په دې کې کم هغه میموري سیف شوي ده د بدو عاداتو، د هغې د بدلولو به زه کوشش وکړم. که نه، که یو سړی وایي چې زه سهار وختي نشم پاسېدی، دا په ما کې سستی ده، دا به د ځان سره فایټ کې، په ځان به سخته تیرې، د ځان سره به واده کې که زه ماسخوتن هر څومره لیټ اوده کېږم یا هر څومره وختي اوده کېږم، خو سهار به زه په دې وخت باندې پاسم، که هغه مانځه ته پاسې، که هغه ستا خپل روټین وي، که ته هغې ته پاسې، په ځان باندې به سخته تیرې. د هغې دپاره دا هم فارموله ده چې په کور کې ستا مور وي، پلار وي، خور وي، رور وي، ستا کور والا وي، هغوی ته ووایه چې زه نه راپاسم، په ما باندې اوبه واړوه، که بیا هم نه راپاسم نو د خپو تلی راله مطلب وګراوه، که بیا هم نه راپاسم نو کمبل بړستن رانه لرې که چې زه راپاسم. نو دغه ټیم کې دغه سخته په ځان باندې برداشت که، سبا بیا برداشت که، بله ورځ بیا برداشت که، او دا روټین چې کم دی، دا چې کم تاسو هم د بدلېدلو کوشش که، دا تاسو د 14 ورځو نه واخلئ، 21 ورځو پورې وکئ، یقین سره زه تاسو ته هم چې 100% به ستاسو په ژوند کې تبدیلي راځي، او دغه تبدیلي به کامیابۍ طرف ته بیا ځي. چې ته ښه پوهېږې چې په ما کې یو غلط کار دی، یو غلط عادت دی چې د هغې د وجې نه زه ناکامه کېږم، ته یې ولې د بدلون کوشش نه کوې؟ غلط کار مه کوه که نه، د خپل ځان سره فیصله وکړه، په ځان سخته تېره کړه. کم دا دماغ چې ستا 95% کار کوي په غلطو عاداتو باندې، د هغې د بدلولو کوشش ولې نه کوې؟ ځکه چې دا خو یو عادت جوړ شوی دی ستا د دماغ هم، روزمره هغه کار ته بار بار کې، نو چې ته په هغې کې اوس هم ناکامه یې، خو 80 کاله بعد به هم ته ناکامه یې په هغې کې که نه، دا خو ظاهره خبره ده. همدغه رنګې یو سړی وایي چې زیاتره خلک ما وکتل، هغوی وایي چې یاره زما دفتر څخه پسخی زړه مې غواړي چې یاره زه یې صفا کړمه، خو سستي ده په ما کې. دا یو بد عادت دی په انسان کې، د انسان مطلب په خپله کمره وي یا واشروم وي یا بوټان وي یا کپړې وي، ته د بدلولو کوشش نه کوې چې ته پوهېږې چې زما کپړې څخه دي او تا ځان په هغې غلې کړې وي او په تا کې سستي وي، بس لاړ شه په اساس باندې فیصله وکړه زما کپړې ګنده دي، مخې سره کپړې بدلې کړه. دفتر ته راغلی، ستا دفتر څخه دی، په هغې باندې ته بدې ښکارې، ستا یو عادت جوړ شوی دی چې راغلی مخې سره دفتر صفا کړه، جارو راواخله، خپل دفتر صفا کړه، خپله کمره صفا کړه. دا زنانو ته هم ویم او نارینهو ته هم ویم. همدغه رنګې ته راغلی، ستا ډسبین دی، زما دفتر کې دغه دی ډسبین دی، په هغې کې چې کوم ګن پروت وي روزمره، سار چې زه راشم نو مخې سره ډسبین راولم، بهر یې وغورځوم، نو په دې کې داسې ګران کار خو نشته، دا زما یو عادت جوړ شوی دی. او د بعضو پښتنو د عادتونو ته به حیران شي که نه. دا 2023 کال دی، دوی اوس هم د کور نه بهر راوځي چې چېرته کنډر ګوري، چېرته چې بلډینګ ګوري چې په هغې کې کم کنسټرکشن تعمیراتي کار روان وي، نو دی به هلته کښېني خپل حاجت پوره کولو دپاره. دا ستا یو عادت جوړ شوی دی، دا 2023 کال دی، ته لږ سوچ وکړه. نو دا چې ته د 80 کالو شم ستا به هم دا حالات وي، ولې د انسان عزت نشته، په بد کار باندې هر انسان بد ښکاري. نو یاد ساتئ دا بعضې عادتونه ختمول پکار دي. 2023 کې هم ته د حاجت دپاره پردي کنډر ته وړې،
په لارو کوڅو کې ته کېنې دا ستا یو عادت جوړ شوی دی. ولې ستا په کور کې واشروم نشته؟ نو داسې پښتانه هم شته، تاسو ته په خپله باندې معلوم دي چې نن سبا کوم حالات روان دي. نو دا بد عادتونه خو پکار دي چې انسان په خپله باندې ختم کړي. نو ته ښه پوهېږې چې دا بد عادت دی، نو ولې د ځانه نه ختمې؟ ته ښه پوهېږې چې دا ما پسماندګۍ طرف ته بوځي، د هغې نه ته ولې نه قلارېږې؟ ته ښه پوهېږې چې دا دومره وخت ما په دې کې تېر کړلو او ما له هېڅ فایده رانه کړله، آیا په مستقبل کې به دې تا له فایده درکړي؟ ته ښه پوهېږې چې ما دا دومره ژوند تېر کړلو او په هغې باندې ما سوچ ونه کړلو او نن زه ناکامه یم، آیا په دې حالاتو کې به ته مستقبل کې څنګه کامیابېږې؟ ځکه چې نیو ټکنالوژي راغلي ده، هر څه بدل شوي دي، د خلکو سوچونه د خلکو فکرونه بدل شوي دي. کم سیستم چې مخکې چلېدو اوس هغه سیستم نه دی، سیستم ډېر بدل شوی دی. د دې سیستم سره به ته مخکې ځې، ته به هغه قصې نه کې کوم بد عادتونه چې تا کوله او ته یې بس فطرتي طور زه داسې جوړ شوی یم او دا زما عادت دی او زه د ختم څنګه یې اوس ختم کړم. او کله چې یو انسان عادت شي د دې نه بیا د خلاصي ډېره مشکله وي، یو انسان هم د دې نه نشي خلاصېدی. نه، ځکه چې ته غواړې نه، تا خپل دماغ ټرین کړي داسې دي، ستا د دماغو چې کومه حصه ده تا 95% هغه حصه په دې خبره باندې عادت کړې ده، هغه د دې خبرې سره راضي ده، ځکه ته دا کارونه کې. او که چېرې ته غواړې چې ته د دې د بدلون کوشش وکړې، بار بار دا کوشش وکړه د بدلون، بار بار کوشش وکړه، بیا هغه عادت به ختم شي، دا عادت به ستا په دماغو کې کېني، په هغه عادت باندې به ته په ژوند کې مخکې ځې.